د لهب مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 111 سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 15 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هلاک شول د ابي لهب لاسونه او دی په خپله هم د هغه شتمني او څه چې هغه ګټلي هغه ته په دردو نه خوړل. ارومرو به هغه په تاوجن له لمبو نه ډک اور کې وغورځول شي او له هغه سره به د هغه ښځه هم چې د خسو پیټی په شا ووړ د هغې په غاړه کې به چې په ګاڼو سره ښکلی شوی و منجي نه رسۍ وي.